سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. د واده ارزښت. ښځه د الله پاک یو داسې ځانګړی نعمت دی چې خلقت یې له نارینه‌وو څخه په ځانګړې بڼې سره تر ټولو زیات په زړه پورې او عاطفي دی. ځکه خو د نارینه‌وو ارزو عیش او عشرت په ډېره ښه توګه ورپوره کوي، خو په دې شرط چې مجامعت په روا او ښه طریقې ترسره او په هغې کې د ښځې اقناع او رضا هم حاصله شي. لکه په دې برخه کې چې الله پاک فرمایلی دي: وعاشروهن بالمعروف، د خپلو ښځو سره عیش او عشرت وکړئ په ښې طریقې سره. همداراز الله پاک ښځه د نارینه لپاره او نارینه د ښځې لپاره متمم او ضروري پیدا کړی، او ښځه یې بیا د نارینه لپاره یو تسکین ګرځولی دی، لکه چې په دې اړه الله پاک فرمایلی دی. او د الله پاک جل جلاله د قدرتونو یو نمونه هم د ښځو پیدا کول دي تاسو لره ستاسو له جنس څخه، تر څو د دوی په خواو کې آرام وکړئ، او ستاسو په منځ کې مې پیدا کړه مینه او محبت. ښځه د انسانانو په ژوند کې د اجتماعي اړیکو د جوړښت وسیله ده.